د وټ یعنی د صدا او دا د دغه نظام او د عمل په نتیجه کې چې څه څیز جوړ شي هغې ته مونږه وټ یعنی څه وایو مثلا پروډکټس او سروسز وغیره وغیره نو ځکه خو سایمن سینک وایي چې خلک ستاسو سروسز او ستاسو څیزونه دې دپاره نه اخلي چې تاسو څه جوړوئ بلکې دې دپاره اخلي چې تاسو د کوم مقصد دپاره سروسز پرووایډ کوئ او زمونږه پروډکټس او زمونږه سروسز زمونږ د مقصد یو ظاهري او مادي ثبوت دی او کله چې هم مونږه د ولې یعنې د خپل مقصد نه شروع نه کوو نو خلک به چې څیزونه او سروسز زمونږه اخلي نو د لاجیک په بنیاد باندې به اخلي او د جذباتو احساساتو په بنیاد باندې به هرگز نه اخلي او همدغه وجه ده چې نه به مونږه ډېر ښه بزنس وکړی شو او نه به داسې یو اداره جوړه کړی شو چې هغه یو قوم یا ملک یا دنیا بدله کړی شي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي